دوستانو ملګرو څنګه حال دی صحت ښه دی زه ستاسو استاد عزیز الله شینواري نو موږ به چې دی نن شروع کوو د اډاب ایلسټر په دې پروګرام کې چې دی موږ څه دپاره استعمالولی شو دا پروګرام په دې کې څه کارونه کولی شو نو دې باره کې به زه تاسو ته وایم او ورسره شروع کې چې دی به د دې پروګرام به موږ ټوټوریل کوو ټوټوریل نه اصل کې دې ته موږ ټریننګ ویلی شو ټوټوریل خو هغې چې مطلب یو ټاپک باندې خلک کار کوي نو دا چې دی موږ د شروع نه د سټارټ نه واله تر اینډه پورې د اډاب ایلسټر چې څومره مینوز دي دا ټولو باندې به موږ کار کوو ورسره به په دې کې موږ نیکسټ وځو بیا اډاب فوټوشاپ ته او اډاب فوټوشاپ نه پس به چې دی بیا موږ اډاب چې دی ان ډیزاین چې کوم دی هغې کې به کار کوو او بیا به همداسې ویب ډیولپمنټ کې باندې موږ کار کوو چې په ایچ ټي ایم ایل کې څنګه موږ ویب ډیولپ کولی شو سی ایس ایس کې څنګه موږ کار کولی شو سی ایس ایس سوري نو دې کې به موږ څنګه کار کولی شو نو وروسته به موږ په دې کې نو نوي ټاپکونه باندې به کار کوو نو اوس شروع کوو موږ د اډاب ایلسټر نه نو راځئ چې ګورو چې اډاب ایلسټر کې څه دي نوی کلاس دی شروع ده نو امید کوم چې تاسو اینډه پورې دا ویډیو وګورئ او ښې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل چې دی تاسو سبسکرایب کړئ او چې دی د سیریز به زه روانوم انشاءالله په پښتو ژبه باندې نو اکثره ما په یوټیوب چینل کې چې ولیدو نو پښتو ژبه کې شته واقعا زموږ پښتانه ورونو ډېر کار کړی دی خو داسې پوره سیریز نشته لکه څنګه چې په اردو یا په بله ژبه کې دي نو هغې لکه د شروع نه واله هر یو ټاپک باندې چې دی پوره ویډیو شته دی مطلب د شروع نه واله تر اینډه پورې د بیسک لیول نه واله ته ایډوانس لیوله پورې چې دی کارونه کړي دي نو داسې زه وایم چې زما خپل هم دا مقصد دی چې یاره زه د هر یو کم سافټویر چې په اډاب ډیزایننګ والا چې یا آفیس کم سافټویر چې ایکسل شو ورډ شو همداسې ایم ایکس ایس شو نو دې کې زه خپله غواړم چې د بیسک نه واله تر ایډوانس لیوله پورې دا ټولې ویډیوګانې زه اپلوډ کړم یوټیوب ته او تاسو چې دی دې نه فایده والی دا سپیشل د هغه کسانو لپاره چې څوک نوي سټوډنټ وي یا چې دی په اکیډمیک لیول باندې نو هغې دپاره دا انشاءالله زما ویډیوګانې به ډېرې زیاتې مفیدي نو امید کوم چې تاسو دا ویډیو خوښه شي نو راځئ چې شروع کوو د اډاب ایلسټر دا نو اوس راځو موږ اډاب ایلسټر دا چې موږ کله اوپن کوو نو دا وینډو موږ ته راله په دې وینډو کې چې دی اوس اډاب ایلسټر کولاو شو نو په دې کې راځو کریټ نیو ته شروع کوو موږ د کریټ نیو نه نیو پیج چې دی موږ کولاو نو کریټ نیو چې موږ راله ته بله وینډو پکې پاپ اپ شوه نو په دې کې چې دی موږ اوس مختلف سایزونه ریویږي دا چې دی کسټمایز سایزونه راځي نو مطلب ریسنټ چې کوم موږ کولاو کړي دي هغه دې کې دا راغلي چې کوم ریسنټ موږ کولاو کړي دي او ورسره په دې کې بیا وروسته دي سیف چې کوم دي زموږ سیف دي سیف چې کوم فایلونه موږ سیف کړي هغه په دې کې راځي او ورپسې چې دي بیا موبایل اپ موبایل سایز دی مطلب دا چې کله تاسو موبایل دپاره کوم اپ ډیولپ کوئ په اډاب ایلسټر کې انشاءالله چې دا به موږ کوو په آینده کې نو اډاب اپ چې کله موږ ډیولپ کوو په اډاب ایلسټر کې نو هغې دپاره مطلب دا دی آیفون 6 دپاره آیفون 6s دپاره دا سایز دی مطلب 250 ضرب 13 پکسل مطلب دا چې دی د اډاب د فوټوشاپ د آیفون 6 دپاره دا پکار دی سایز پکار دی همداسې د خپل د اپل 6 دپاره دی همداسې آیپیډ پرو همداسې هر یو موبایل چې تاسو ورکړي یا تاسو خپل کسټمایز ټایپ دلته ورکولی شئ د خپلې خوښې څومره سایز دی هغه تاسو دلته ورکولی شئ همداسې ویب دپاره ویب چې کله تاسو کوم ډیزاین کوئ ویب پیج دپاره ډیزاین کوئ نو هغه چې دلته دغه پرنټ دپاره مخصوص چې د پرنټینګ دپاره چې د موږ A4 سایز چې موږ لیټر سایز د لیګل سایز د کوم پرنټینګ آفیس دپاره چې موږ کوم پرنټینګ کوو نو هغې دپاره دا چې د سایز موږ اخیستی شو نو دا چې د بای ډیفالټ سایزونه دي کېږي همداسې د فلم ان ویډیوز دپاره آرټ ایلسټریشن نو دې دپاره چې تاسو د خپل خوښې مطابق سایز چې دی تاسو هغه هلته سلیکټ کولی شئ نو هغه دا کسټمایز دی نو دلته راځو ډېر چې دی د څومره پراخوالی زموږ په کار دی نو دلته چې دی موږ ورته ورکوو هماغومره چې زموږ کله یو مطلب یو دغه بیلبورډ دی یا بینر دی دا چې دی موږ کله ډیزاین کوو په اډاب ایلسټر کې هغه دا ډېر امپورټنټ دی چې موږ شروع کې د هغې ته هماغه سایز کې ورکوو ځکه چې کله دا موږ پرنټ کوو نو هغې ټایم کې به بیا مسله راځي د ریزولیوشن یا کوالټي خرابېږي نو مسله به پکې مطلب زمونږ اوس په کار دی 10 انچ او 20 انچ زمونږ یو بینر په کار دی او هغه موږ ډیزاین کوو دلته مطلب
5 انچ او 3 انچ کې موږ دا ډیزاین کو. نو کله دا موږ چې پرینټ کوو نو هغه د ریزولوشن چې کله دا موږ بیا راکاږو وټ کو هغه سایز ته برابرو نو دا ریزولوشن خرابېږي. نو دی وجه نه سایز ډیر امپورټنت دی په هر یو کې په ډاټ فوټوشاپ یو کې ډاټ الستریټر کې بل سافټویر کورل ډرایو. نو دی کې چې دی سایز ډیر امپورټنت دی، سایز باندې ډیر زیات کنسنټریشن موږ کوو. نو اوس راځو دلته جی ویټ ته موږ ورته ویلو چې مطلب هایټ دی ورسره ته سایز چې کم سایز کې تاسو انچز کې واړی پیکسلز کې واړی پیکسلز کې واړی سنټي میټرز کې نو ورته چې انچز کې وځ دا چې د لیګل چې مطلب د F4 کم سایز دی نو دا چې انچز کې والم نو دا چې سو د سایز په لې F4 سایز کم چې سایز دی هغه دلته موږ ته راکو راځه. نو دلته چې بلیډ سے مطلب کله موږ پرینټینګ کوو نو هغه چې د موږ ټاپ کې څومره ورته ځای ورکو. مطلب موږ چې کله دې ټاپک باندې مزه ان شاء الله بیا وروسته یو ټاپک په دې باندې وکړو چې کله څنګه موږ د لیډ ټاپ کې څنګه لیډ راځي لیفت کې راځي باټم کې نو دا چې ځان ته یو ټاپک دی ان شاء الله په دې په وروسته آینده کې نور ویډیوګانې په دې ځوان زو کوم. نو راځو ور باندې دلته سیم وای کې دی او کلر دی او RGB دی. د دې څه مطلب دی؟ سیم وای کې دا د کلر چې کوم فارمټس دی هغه دی. نو په دې باندې به ان شاء الله د کلرز خپل تیوري دا په کلر تیوري باندې موږ کار کوو. نو صرف تاسو دومره ذهن کې واچوئ چې کله موږ پرینټینګ کوو چې یو شی موږ پرینټ کوو مطلب یا بزنس کارت دی یا چې بینر دی یا بل هر څه ورته دی دا نو هغه موږ سیم وای کې باندې کار کوو. چې کله موږ پرینټ کوو نو سیم وای کې کوو. چې کله موږ مطلب موبایل اپ د لپاره کار کوو یا په کمپیوټر کې چې دا کمپیوټر انسایډ کار کوو هغه د لپاره چې RGB پکار دی. RGB د لپاره پکسل چې دلته څومره دی 72 دی. چې کله RGB تاسو ولې نه د لپاره ریکمندډ دی چې 72 پکسل به تاسو ضرور اخلي. پکسل PPI مطلب پکسل پر انچ پکسل پر انچ دا چې 72 دی. نو دلته چې دی راځو اوس موږ کریټ نیو ته کریټ نیو چې موږ والو نو دلته موږ دا نوې آرټ بورډ راغی. دې ځای ایریا ته چې وي آرټ بورډ وي ته کوم دا کینوس یا آرټ بورډ دا زموږ شو. لکه کینوس مطلب کله چې موږ یو پینټ کوو په عام یو پرچه باندې دا باندې نو کینوس دا پینټینګ والا کوم بورډ چې هغه ته کینوس وي او همداسې آرټ بورډ په الستریشن او د فوټوشاپ په ژبه باندې ورته دلته مطلب ورته ښکاریم دې ته ورته آرټ بورډ. نو دا آرټ بورډ شو زموږ ورسره خوا کې چې کوم دا طرف ته نو دې ته ورته ټولز بار شو. دا زموږ ټولز بار دی او بار چې د مینو بار شو. نو راځو شروع کوو موږ د خپل سلیکشن ټولز نه چې سلیکشن ټول څه کار کوي او څنګه کولی شو موږ سلیکشن ټول باندې کار وکړو. نو راځو موږ دې ته د سلیکشن ټول دی او ورسره خوا کې چې ډایرکټ سلیکشن دی. نو دې دوړ باندې موږ کار کوو. شروع کوو اوس موږ مطلب ریکټنګل یو چې د سکویر جوړو. سکویر مطلب مربع چې تاسو پوهیږئ چې کله موږ دا جوړو دې کې څو خبرې دي. کله چې موږ دلته یو شیپ جوړو شیپ چې کله موږ ډایرکټ شیپ باندې کلیک وکړو او راځو دلته ډایرکټ کلیک وکړو. ډایرکټ کلیک کله موږ کوو نو دلته موږ ته وایي چې تاسو وایډ څومره دی ویډت څومره دی او هایټ څومره دی. نو دا اټومیټیکلی دلته موږ نه بای لکه زموږ کسټمایز لغواړي چې رایټنګل د دې مطلب زه ورته چې دا چې ویډت 4 انچ دی او هایټ زه ورته کوم 6 انچ. نو دا چې 6 انچ زموږ دومره یو ریکټنګل دلته جوړ شو. همداسې چې موږ ورته ویو چې کله موږ درځو نو په خپل خوا کې چې څومره غواړو نو دلته موږ ته ویډت او هایټ دواړه لیکل شوي. ګورې پر ویډت ان هایټ دواړه موږ ته لیکل شوي دي. نو د دې موږ کولی شو چې دواړه هغه خپل خوا کې باندې څومره موږ ضرورت هغه ځای سلیکټ کړو. همداسې دې سره چې مطلب کله موږ شیفټ ونیسو او دا ډریګ کوو. ډریګ کول مطلب راکاږل چې کله موږ ماوس باندې دا کوو نه ډریګ کوو. د کله ډریګ کوو او شیفټ ورسره ونیسو نو دا په خپله خوا موږ ته سکویر شیپ راکوي. مطلب ګوره دواړه چې بره لاندې دواړه یو سایز شو. مطلب بره چې څومره سایز دی او لاندې کوم سایز دی دواړه په یو سایز باندې روان دي. دې سره موږ شیفټ هولډ کړی دی. چې کله موږ شیفټ هولډ کوو نو دا به چې دی موږ ته په دې طریقه باندې دغه راکوي. نو دا چې دی دا سره شو ورسره چې دی موږ ورته راځو سلیکشن ټول کې چې دی بل چې دی موږ دلته ډایرکټ سلیکټ کوو او راځو دلته چې دی د بهر چې راځو نو دا چې دی موږ روټیټ کول هم شو. دلته دې ځای نه کول بهر چې لږ شي دا چې دی روټیټ شو. شیپ چې موږ کله ډرا کوو هر طرف چې غواړو موږ روټیټ کوو نو چې دی موږ روټیټ کولی شو. بله خبره پکې دا ده چې کله موږ مطلب زموږ اوس دا کوم ایډوب الستریټر
2019 ورژن دی نو چې دې کې دا اپشن پکې ایکسترا دی چې کله موږ دلته کلیک کوو دا ورکوټ شان دی بټن شان دی کاری دا موږ کلک ونیسو او ډریګ کوو نو دی چې دی ګول اول جوړ دا شو مطلب سرکل ته جوړ شو کنټرول زد سره واپس دا کوم دا څومره موږ ډریګ کوو امر چې دی موږ د شیپ دا کارنر چې کوم دی دا چینج کولې شو نو دا چې دی دا اولډ ورژنز کې دا اپشن نشته دا اپشن مطلب د سی سی ورژن چې کوم دی د اډوب السټریشن سی سی ورژن سي نه کې دا اسانتیا شته دی چې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دا چینج دی کې راولئ ها زه مخکې مونږ چې دی داسې دی سره شو نو اوس ور سره مونږ چې دی سلیکشن ټول دی سلیکشن ټول او د ډایرکټ سلیکشن ټول سلیکشن ټول او ډایرکټ سلیکشن ټولز کې معنی څه فرق دی کله چې موږ سلیکشن ټول کوو نو دا چې د مکمل زموږ کوم شیپ چې دی هغه مکمل شیپ چې دی موږ موو کولی شو دې نه هغه سلیکټ کولی شو موږ سره سلیکشن سره او ډایرکټ سلیکشن سره چې موږ غواړو یو انکر پوینټ دی کله سلیکټ کوو موږ نو د انکر پوینټ څه ته وایي نو هغې باره کې هم چې دی راتلونکو کلاسونو کې موږ وایو چې انکر پوینټ څه ته وایي او دا څه مطلب دپاره یي لکه پات چې دی انکر پوینټ دلته راځي موږ ته شو کوي دلته انکر شو او دلته چې دی پات د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی نو دا به راتلونکو کلاسونو کې انشاءالله موږ ووایو چې تاسو اوس کنفیوز نه شئ نو فی الحال دپاره زه په دې باندې ډایرکټ کار کوم نو راځو اوس موږ چې پات مطلب د سلیکشن ټول موږ واخیستو دا ختمه واپس چې سکویر ته موږ راځو بل سکویر موږ ته واخیستو دا مې سلیکټ کړو او دې ته زه وایم چې ډایرکټ سلیکشن ټول نو ډایرکټ سلیکشن ټول کې زه ورته وایم چې دا نور سایډونه پرېږده صرف د یو سایډ نه زه دا والم او دا چې دی زه دلته ورکوټی کوم هر طرف چې تاسو دا کوئ نو مطلب تاسو فری اف سلیکشن ټول سره موږ ټول شیپ چې دی موو کولی شو او ډایرکټ سلیکشن سره چې دی موږ یو پارټ اف د ابجیکټ چې دی یا کوم شیپ چې دی د هغې یو پارټ چې دی موږ هغه موو کولی شو یا کمولی شو یا زیاتولی شو نو دې دا د ډایرکټ سلیکشن کار او په ترمنځ فرق او د ډایرکټ سلیکشن او سلیکشن ټولز ترمنځ فرق و ګورئ هر یو طرف باندې مزه کلیک کوم نو هماغه طرف ته باره لاندې کولی شم نو دا دې سره ډایرکټ سلیکشن سره ادا کېږي که موږ دا اوس ډایرکټ سلیکشن ټول ته راشو نو دا چې مکمل ابجیکټ زموږ سلیکټ کېږي نو دې سره چې دی مکمل سلیکشن زموږ وشو نو دا چې د ډایرکټ سلیکشن او سلیکشن ټولز باره کې نو دا زموږ فرست اول کلاس و نو انشاءالله چې په آینده کې به زه ښې نوي ټاپکونو باندې کار کوم په اډوب ایډیټر کې روزانه به بیا موږ یو نوی څه جوړو په دې کې چې مطلب تاسو پریکټس لپاره مطلب که زه دلته تاسو ته یو کار وکړم په هماغه ټولز کوم ټولز باندې موږ کار وکړو لکه نن موږ سلیکشن ټولز کار وکړو په دې سلیکشن ټولز کې موږ څه ته نه جوړولی چې څه کار کولی شو نو په دې باندې به کار کوو انشاءالله چې آینده کې موږ یو څو کارونه څو کلاسونه والو نو په هغې نه به زه بیا روزانه تاسو ته یو اساینمنټ په طور باندې در کوم چې تاسو څنګه یو شي جوړوئ نو هغه به دلته جوړوم او بیا به تاسو په هغې باندې کور کې پریکټس کوئ او بیا به ما سره شیر کوئ په کمنټس تھرو باندې فیسبوک پیج تھرو باندې چې څنګه کولی شي چې موږ د ستاسو کار وګورم چې څنګه تاسو خپل هومورک کوئ که نه نو ډېره مننه امید کوم چې ویډیو ستاسو خوښه شي نو د الله ویډیوګانو دپاره ما سپورټ کوي چې انشاءالله زه تاسو ته حقیقي ویډیوګانې جوړ کړم محنت وکړم تاسو دپاره نو زما چینل چې دی سبسکرایب کړئ دوستانو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ کمې زیاتې شوي په ویډیو کې ولیکئ چې په کوم ځای کې ما نه کمې شوي کوم ځای تاسو په دې باره کې خپل کمنټ وکړئ موږ ته او چې دی موږ سره خپله نظریه شریکه کړئ نو ډېره مننه د نن دپاره همدومره بس دی انشاءالله نو بیا به بل کلاس کې وګورو